سلامونه دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي جملې په دې شکل دي: What a beautiful flowers. What a beautiful flowers. خورا ښایسته ګلان دي، څه خوندور ګلان دي. I want to talk to you. I want to talk to you. زه غواړم چې ستا سره خبرې وکړم. Let me go alone. Let me go alone. یوازې مې پرېږده چې یوازې ولاړ سم. Do you have one? Do you have one? ستا سره کوم دانه ستا یا ته یو دانه لرې؟ He stopped the car. He stopped the car. د موټر ودروي. I fell asleep before my father came home. زه خوب وړی وم یا ویده سوی وم مخکې د دې چې زما پلار راسي. زما د پلار د راتګ څخه مخکې زه ویده سوی وم یا خوب وړی وم. I need first aid. I need first aid. زه کومکي اولیه ته یا اولني موادو ته ضرورت لرم. Hold on to the rope. Hold on to the rope. پر تناو باندې وځړوه. Where is the restroom? restroom دوستانو و تشناب ته ویل کېږي، خاکنداز ته ویل کېږي په امریکا کې. باتروم یا ټوایلټ په برتانیا او په نورو هیوادونو کې ورته ویل کېږي. په امریکا کې ورته restroom وایي، خاکنداز یا تشناب ته وایي. تشناب یا خاکنداز چیرته دی؟ Has the movie started yet? Has the movie started yet? تر اوسه پورې فلم شروع شوی دی یا فلم شروع شو. He uses honey instead of sugar. دی د بورې پر ځای باندې د عسلو څخه کار اخلي یا عسل استعمالوي. The policeman was off duty. The policeman was off duty. پولیس چې و یا هغه عسکر چې و هغه په وظیفه باندې نه و یا وظیفه ختمه سوې وه. She is good at speaking English. She is good at speaking English. دا د انګلیسي په خبرو کې تکړه ده یا کولی شي په انګلیسي باندې خبرې وکولی شي. I can ride a horse. زه کولی شم چې پر آس باندې سپور شم یا آس وګرځوم یا د آس سپرلي وکولی شم. He was standing. He was standing. دی ولاړ و. It seemed warm outside. It seems warm outside. د باندې هوا ګرمه معلومیږي یا د باندې هوا ګرمه ده. Asia is much larger than Australia. Asia is much larger than Australia. اسیا چې ده تر استرالیا ډیره غټه ده یا اسیا تر استرالیا زیاته غټه ده. Follow his example. Follow his example. د ده غوندې مثال واوسېږه، د ده غوندې واوسېږه. Please follow me. Please follow me. وبښئ یا هیله کوم په ما پسې راځي یا ما تعقیب کوي. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. که په کومه جمله په کوم لغات په کوم ځای باندې کې ستونزه لرئ ورباندې پوه شوي ناست کمنټ راته راکړئ. زه به تاسو ته جواب یا تشریح کوم درته. او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.